قبر د آخرت د پوړو نه لومبی پوړی ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی کہ دا قبر چی دے یا خو روضت من ریاض الجنہ دا جنت دا باغچو باغچه ده و اما حفرت من حفر النیران او یا دا اورونو دا کندو نه دا اور یو کنده ده دا دا حضور پاک مبارک وینا ده ډیر خلق په دې سوچ کې دي او په دې فکر کې دي چیرې د قبر د عذاب دا به څنګه وي دا خو مونږه د عقل نه لغوندې دا خبره لرې غوندې ښکاري ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اقبر المیت اتاه ملکان چې کله مړی قبر کې کېښودلی شي نو دوه فرشتې وله راشي هغه دوه فرشتې څنګه وي اسودان تکې تورې وي ازرقان شنې سترګې وي دا دې دپاره چې د ده دا شکل د هیبت وي نو دا هیبتناک شي چې څوک وویني نو دا ځان له عذاب دی که دې ویریږي ښه مضبوط یره پرې راشي تک تورې وي او شنې سترګې وي یقال لاحدهما یو ته نکیر و یو للابل ته منکر وی ناشنا دي بلد نی بلد انسان که ډېر هیبتناک شکل وي خو په سړي ته هیبت نه راځي او چې زیم تیاره دی زیم پردیسی دی ملګری م در سره نشته لاس او خپې دې م تړلی شوي دي کار نه کوي او بیا داسې هیبتناک شکل باندې فرشتې م راشي او څوک هغه ته پېژنې م نه نو په زړه کې نور هم هیبت راځي دو فرشتې دې سړي له راشي د ده نه تپوس کوي درې خبرې ته تپوس کوي یو دا چې ستا رب څوک دی من ربک نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا سڑی نیک دے پا دنیا کے دا اللہ ربوبیت منلے دے نو دے بوئی چی ربی اللہ زما رب اللہ دے خلق دیر نیکو دا اللہ صفت بمو کی ربی اللہ الذي خلق السماوات والارض اغا ذات زما رب دے چی اغا اللہ ہوئی او دا اسمانون عظمکے پیدا کردی دی نہرون پاکی پیدا کردی دی غرون پیدا کردی دی دا اللہ دا صفتو نبو کی بیا با دویم نمبر تپوس کی گی چے دا نبی علیہ السلام متعلق ما تقول فی حق هذا الرجل حضور پاک مبارک بوتا روزہ مبارک اخکار کی یاد آغا شکل بوتا فوٹو یا تصویر یا مثالی شکل اب وتا اخکار کی یا بعض علماء وی چې دته خو پته ده چې دا کم انسان تپوس مانه قبر کې کېږي نو تعمیه په سوال کې خلک پوره ښکاروالی هم بعضې وخت کې نه کوي هغه سړی چې تا ته پته وه چې د هغه متعلق به مانه قبر کې سوال کېږي د هغه حق کې سوی هغه څوک دی نیک سړی دی نو دی وی هو محمد صلی الله علیه وسلم بیا به وی هو محمد صلی الله علیه وسلم هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کم انسان کی تاسو تپوس کوئے دینوں دے جاءنا بالبینات والہدا مملے دا خدای پاک آیاتونا یا معجزے رولی لی دی یا اخکار دین راتا رولی دی اخکار دا خدای نخی منتا خود لی دی او ہدایت را دا خود لی دی نو من آغا اتباع اکلا اور پسی روان شوی تپوس بکے گی چی دین دے سو دا کم دین لاندے تا جن تیر کرنے دے یہودیان خپل دین دی دا یہودیت متعلق جن تیرئی عیسائیان دا خپل دین مطابق داغی خپل دین دے او دارنگے دا مکے مشرکان یا دے زمانہ کی چکم اندوان دی بت متوالا دی داغی خپل دین دے زمونست دین دے تا دنیا کے چے جن تیرو دا جن دا طریق دا تیرولو چے کم طرز دے طرز زندگی دا انسان دا جن دا تیرولو چے پا دنیا کے دے جن پا کم انداز چلی اگا انداز دے سو نو الحمدللہ من کو چے دنیا کے جن تیرو نو من دا اللہ دا منشاء مطابق تیرو
مونږ چې کومه دایره کې دننه روان یو هغه دایرې لپاره مونږ ته الله یو نوم یې ښودلی دی، هغې ته اسلام وایي. دی وایي دین زما اسلام. دنیا کې چې ما کم جون په کم نقشه کې تیرو هغې نقشې ته اسلام وایي. دنیا کې چې ما جون په کومه دایره کې دننه تیرو د هغه دایرې دننه نوم اسلام دی. دنیا کې چې په کم بلډینګ کې ما جون تیرو د هغې روحاني بلډینګ نوم اسلام دی. خو د مارونو دا جواب به څوک، دا ټیک جوابونه به څوک ورکوي؟ دا هغه څوک چې د الله د ربوبیت دنیا کې د هغې مطابق جون تیر کړي او د الله ربوبیت یې منلي. ګورې چې زما پیدا کوونکي، زما لویونکي، د دې حیواناتو پیدا کوونکي، لویونکي، د اونې بوټي کمال ته رسونکي الله دی. د الله ربوبیت د منلي. او کدی وی چې نه مړه بس خدای پیدا کړم ټیک د خو رزق به زه ځان له پخپله لټومه، نو که بس ما منډې ترړې والې خو ډوډۍ به میلو شي، او که بالفرد دا تجارت او دا دکانداری او دا کارخانه مې جوړه نه کړه نو دا ډوډۍ به ما ته نه میلاویږي. ټیک ده چې انسان به خپل کسب کوي، منډې به وایي، دې نه بغیر د انسان ژوند فضول دی. انسان الله پیدا کړی دی لري چې خپل کسب وکړو، خپله منډه ووه. خو دا به نه وی چې دا روزي زما دا په دې کارخانه کې ده او دا په دې تجارت کې ده او دا په دې تنخواه کې ده. وی نه، دا ظاهري مال اسباب مقرر کړي دي، نور زما روزي په دې تجارت او کارخانه کې الله اچي. که الله وغواړي خو وابه اچي دی او که الله ونه غواړي اس پر الله وانه اچي. او که الله وغواړي خو تنخواه به والم فایده به ما ته میلو شي، او چې الله وغواړي تنخواه به مې جیب کې غل به رانه وباسي. که الله وغواړي تنخواه به والم نو زما په میاشت ښه تېره شي، او که الله وغواړي نو چې کور ته راشم داسې بیماري به پرتې چې به ټوله په ډاکټر لاړه شي. دا انسان به دا صحیح جواب ورکوي. او د پیغمبر علیه السلام متعلق به صحیح جواب هغه څوک ورکوي چې په دنیا په ژوند کې د نبی علیه السلام پوره تابعداري کړي. دا پیغمبر د په حیث د دینی پیژندل چې دا د مکې یو شخصیت دی، دا نه چې دا یو ډېر لوی عظیمه هستی ده. بېشک دا اشکال دا نشته، نه په دې به پیژني چې عظیمه هستیم ده، د مکې اوسېدونکی هم دی، نبي آخر الزمان هم دی، خو الله زما د هدایت لپاره لیږلی دی، نو زه به د هغه د هدایت تابعداري کوم. او که نه د هغه د هدایت تابعداري دې ونه کړه او د اغیارو تابعداري دې وکړه، مړه هغه خو ما ته ګیره وایي او ګیره خو هسې بدنومه او بېډوله غوندې شی دی، د انګریز غوښه دې وکړه، هغه دې ځان ته هغه شکل دې خو ګڼه. مړه دا ټیک ته چې د پیغمبر خو مونږ ته دا منځونه او دسونه ویلي دي، او مړه دا به اوس دا په ناسته ډوډۍ او دا منځ او دس او دا څه ورته ویلې کېږي چاره دامون او دا مړه څه زړې خبرې دي. او دا انګریز سره او اغیارو سره کېناستې او د هغې خلکو تهذیب دې په لاس کې واغېشته، د هغې په شان د بیزوګانو د حیواناتو خوراکونه کې هغه تشبیه دې وکړله. نو پوه شه چې هسې په خولې د پیغمبر اتباع کې، خو په حقیقت کې د هغه تهذیب، د هغه راوړلی شوي دین، د هغه شکل او د هغه عقیده او عمل دې زړه ته نه دی پروت دی، د انګریز هغه زړه ته پروت دی. دا صحیح جواب نشي ورکولی. دین سره اسلام چې کوم اصول دي د هغې د دایرې لاندې تا خپل ژوند تېر کړی دی، سر دې پې بار نه دی. ادخلوا فی السلم کافه، الله وایي چې په اسلام کې داخل شه، خو چې یو ګوته د امتبار نی، معمولی غوندې دا لږ غوندې یو خپا یو ګوته د سر ویښتر امتبار نی، چې د اسلام څومره نقشه ده ستا د عقیدې متعلق اسلام وایي چې هغه وساتئ، عمل درته څه وایي هغسې وساتئ، اخلاق درته څنګه وایي چې هغسې اخلاق وساتئ، او د کردار چې کم ښیي چې هم هغسې کردار وساتئ. بیع څنګه کې، غشتل څنګه کې، خرڅول څنګه کې، دکانداري څنګه کې، بل سره مزدوري دیاړي څنګه کې، د بل نه دیاړي څنګه اخلي، ښځې سره به څنګه ژوند تېروي، ښځه خاوند سره به څنګه تېروي، بچو سره به پلار څنګه تېروي، مور به ورسره څنګه تېروي، بچي به مور او پلار او ښځې سره څنګه ژوند تېروي، ګاونډي سره به څنګه تېروي. دا ټوله د اسلام نقشه ده. چې دا د اسلام نقشه دې منلې ده نو ته به ټیک جواب ورکړې، که دې نه منلې ټیک نشي ورکولی. بیا به څه وایي هغه فرشتې؟ نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د الله د طرف نه به یو آواز ورته وشي چې د انسان ته د جنت بستره راوړی لاندې ورته واچوي، او دې انسان ته د جنت یو کړکۍ کولاو کوي چې دی ورته ګوري او دی ورته خوشحاله. لکه دا پخواني بادشاهان به محل کې ناستو او مخامخ به ورته اوبه او چینې او دا دغه به ورته ښکارېدل، دا څه ورته ویل کېږي
باغونه دقسې جنت کړکۍ ورته کولاو کې د دې هر وخت دا چمنونه ویني او دا کشته وبیني او د جنت دا خوشحالۍ ویني او یو بله کړکۍ ورته کولاو کې چې په هغې د جنت نه یخې هواګانې او خوشته خوشبویه ورته راځي او فرشتې به ورته وي نم اوس وده شه داسې لکه یو میلمه عزتمن میلمه چې اوده کېږي نوې میلمه راغلي اوده کېږي هغسې ښه مزېدار اوده شه او یو ټیم به راځي که خیري په هغې کې به دې راپاسو د خوب نه او دا چې کومې خوشحالۍ درته په سترګو ښکاري دې ته به ور روان شي. نبی علیہ السلام فرمائی دا قبر خو پټینې تنگ غوندې دی دا به دته دومره اوږد شي کمد دل بصور لکه څومره چې د نظر لګي دامره به ورته دا قبر فراخه شي او دی به خوشحالی او بعضې به داسې نیکان وي چې دا فرشتې وله راشي نو دی به پاسي داسې لکه د خوب نه پاسي سترګې به مږي فرشتې به ورته وي تپوس ته نه کوو وی پرېمی دی مازدیګر وخت مونځ رانه قضا کېږي مونځ وکړم هغې نه پس به بیا خبرې اترې کوو داسې نیکان او صالحان به هم پکې او کم انسان چې د الله نه لرې دی کم انسان فاسق و فاجر دی کم انسان لعنتي دی هغې له چې کله دا فرشتې راشي په دې سخت شکل کې وختي درته مه ووایي دې نیک له چې راځي په ښکلې شکل به راځي په مزیدار شکل به راځي بشیر او مبشر بعضې علما وایي ورته وایي زیرې وله ورکوي بدله به په دا تور شکل او په دا شنو سترګو کې راشي او تپوس بته کوي مر ربکا رب دې څوک دی دی به وایي ہے لا ادري نه پوهېږم که په دنیا کې د مسلمان نه اورېدل هم دې خو هلته به تېر شي دومره هیبت وي هیر به شي ما تقول فی حق هذا الرجل د نبی علیہ السلام متعلق چې تا ته به خلق وي چې قبر کې به یو شخصیت تپوس کېږي د هغه شخصیت متعلق څه وی ہے لا ادري نه پوهېږم دین دې څه دی د کوم دین لاندې د ژوند تېر کړی دی د خو د اسلام سره هېڅ تعلق نه دی ساتلی د خو انګریزي تهذیب خوښو د خو روسي تهذیب خوښو د خو اسلامي تهذیب نو خو دته خو د اسلام بیکورډ ورته دی وایي یو زوړ فرسوده نظام ورته ښکارېده دته خو دا مونځ او داسې یو زیاتي غوندې شی ښکارېده دته خو دا حج او روجه او زکات دا زړې قصې یادېدې دته خو د پیغمبر علیه السلام تابعداري ډېره ګرانه ښکارېده دی وایي ہے نه پوهېږم هلکه دین دې څو نه پوهېږم نبی علیہ السلام فرمایي هغه فرشتې به څه چلو کې هغې به ورته وي لا دریته ولا تلیته ای قمقله نه دی د عقل نه په دنیا کې کار اخیستی عقل نه هم کار دی نو اخیستی چې کوم ذات پیدا کړې نو د هغه ذات به ته تابعداري کې که دشمني به کوې الله پیدا کړې ښکلې سترګې مال دولت عزت یې درکړه نو تا ورسره دشمني کړې ده بېوقوفه ته په دې نه پرېږدې چې مرګ به راځي تا څونه جنازې د ځان نه مخکې وړلې دي دا سوچ دی نو عقل سره به دې سوچ کړی و که نه چې څوک چاله څه شی ورکوي نو حساب خو به ورسره وروستو کوي که نه د هغه چې څوک چاله څه شی ورکوي نو د هغه خبره خو به مني که نه هغه دشمني خو به نه کوي که نه نو الله څیزونه درکول او درته ویې د سره حساب کوم نو تا په هغې سوچ نه کوم عقل نه دې کار نه دی اخیستی ولا تلیته نه نقل نه دې کار نه دی اخیستی کتاب دې نه دی لوستی د بل چا تابعداري دې نه ده کړې چې بل چا پسې روان شوی وي نو نه دې خپل عقل نه بل پسې تللی نه دې خپل عقل نه دې کتاب لوستلی دی نبی علیہ السلام فرمایي چې یضرب بمطارق من حدید د اوسپنو په سټکو به ووالي شي الله دې مستعد د اوسپنو په سټکو فیصیح صیحة داسې چغه به ووایي کریکې به ووایي روړې به ووایي چغې به ووایي یسمعه من یلیه الا الثقلین بې د انسان او د پیري نه باقي به یې ټول څیزونه اوري داسې غرض به وله ورکوي او دا یو غزار نه دی بس شروع پې وشوه والی کېږي به زری کېږي به بیا به سمیږي بیا به والی کېږي بیا به سمیږي بیا به والی کېږي او داسې یو چغه او کریکه به وباسي چې انسان او پیري نه ما سوا به یې ټول اوري اواز به وشي د الله را طرف نه چې د دوزخ بستره ورته لاندې واچوی د دوزخ بستره څه شی دی اور دی اور دوزخ نه ورته یو مزیدار روشندان کولاو کې چې هغه څخه بین او تو ورته راځي او یو کړکۍ م ورته دوزخ ته کولاو کې چې دی ورته ګوري او ورته به څه وایي چې قبر نه پاس دی که نه نو دقه دې ځای دی ورځې به وله الله دې مساتي
زمارون ډیر خطرناک سفر روان دی مونږ پس دنیا پسې ډیر استا یاري مونږ ونکړله په تیره جمعه کې درته وې پټې چې دی نه 4 سړی ته دی تیاری ولا کې در جوړه بدله کې جیب کې در پیسې واچي زر کاغذ ځانته ولیکي چې څه شی وراولم چې ير مې نشي زر ګاډي لاله شي الکو دغه ګاډي څو وخت راځي کم دی ودرېږي نو ګور 4 سړی پورې دی نو تیاری ورلکه موږ دومره لري سفر پچقلو کې او پتیارو کې او په مارانو لړمانانو کې روان یو داسې سفر را پسر دی ایس تیاری ولا مونږ ونه زین للناس حب الشهوات من الله قرآن شریف کی فرمائی بس انسان ته د خواهشات دنیا ډولې ده بچی دی او مال دی او بلډینګ دی او دولت دی دا وته ډولې ده لکه پتنګ ته چې دغه مخامخ بلف ډولې ښکاری او ورشي په مونږ ته پتنګ قبقل ښکاری کې ای بے وقوفه چې ته بلف لورشي ته په سکه پر بلف سوځي په هغه ته ډولې ښکاری مونږ ورته سوایو ای بے وقوفه پتنګا چې ورله سوځي ته په بلف سکه رانا خو هغه چاله پکاري چې کتاب وته ګوري ته کتاب وته ګوري څه رانا خو هغه چاله پکاري چې پرانا کې د دنیا سکار کوي نو ته د بلف سره سکار کوي مو ورځه سوځي په هغه ته ډولې ښکاری هغه وی ایس نشتا چې ورشي وزارت ته وسو لاندې بیا پروتي د چرمخ کې د نور سيدونه اخري د قرانګي فرشتي مونږ ته ګوري مونږ ته د دنیا ډولې ده لکه پتنګ ته چې اور ډولې دي هغه را پورې خان دي چې مو ورځه نیک بخت مو ورځه والا بس دومره کوا چې څومره ستا وتاجت ته ستا د بچو وتاجت ته ستا د بیبي وتاجت ته زه دومره هم د اجازت ته چې د نوسود وتاجت ته خو چې خدای ير نه کې نو کالوسو لغم کې نو د کالوسو بچو لغم کې نو د کالوسو لغم کې رښتیا وایي زموږ د مل د بادشاهان او د لوی خلک چې دا څومره ګټې کوي دا چا لګټي هلکه ځان لګټي نه دونه وسره پرته ده چې هغه رد کېږي بچو لګټي دومره ګټلې ده چې هغه د بچو د خدم کېږي نو اصول لګټي دومره مال دی دومره مال د دغه خلکو چې کدا لګي او خواهشات باندې لګي او سار ماخام د خپل خواهش ډوډۍ خوري نن وسو مو سره کېږي الکه کله وصول لګټي یره دا به وي چې د خلکو سره د ستاده بادشاہان او د غټو خلکو سره دومره مال دی چې د کله وسو يم کېږي نو چا لګټي اخرت خرابوي چا د پاره د نوسو د پاره د کلوسو د بچو د پاره هغه خلکو لګټي چې نه به دی ویني او نه به وی دی ویني دی بمړي چې به پیدا کیږي لپه دوا به مور پسې ونه کی دا زمون سوچ دی تا خو د ګټه نه خدای نه منې کوي تا له تجارت د قسم نه خدای منې کوي تا د مال د ګټلو نه قسم نه خدای منې کوي تا د زمیندارۍ نه قسم نه خدای منې کوي تا د تجارت نه تا د موټر غشتونه نه منې کوي تا د کور جوړولو نه منې کوي خو دونه راته وایي چې ما خو مې یره وکنه در څه خدای ما در کړی دي کنه او دې قبر له نه دلته بس کې نیک بخته دنیا له تیارې کوه نه دې منې کوم تیارې کوه نو چې دنیا له تیارې کې د دنیا ژوند د 80 کالو دی نو خو د کرونو کالو سفر دی نو هغې هم څه تیارې وکړه دنیا له تیاری نه دی بالکل خدای نه منې کوي که څوک وایي چې موږ الله د تجارت نه منې کوي د دنیا د کوټې نه منې کوي د دنیا د موټر نه منې کوي بالکل دې نه منې کوي کوه دنیا حلاله ګټه دنیا کې دې نه منې کوي لیکن د دنیا د 100 کالو غم کې نو دا غزرګونو يرګونو کالو غم نه کې دلته خدای له جنریټر لګي دلته خدای له ګیس راولي چې بجلی راته پیدا شي دلته خدای له پکې لګي ایر کنډیشن لګي رلا ځان له لګي بستر ځان له راوړي فوم ځان له راوړي قالین ځان له راوړي نو قبر سره غم نشته چې تل مرنا پکار ده صاحب دې خو بل سو قبر لنه دې متوځي کنه هلته رڼا غم نشته هلته جنریټر غم نشته هلته د بجلی غم نشته د اے سی غم د سره نشته هغه سفر کې د موټر غم نشته چې هغه سفر هم زلک مزیدار وکم او خشته امن سره وکم الله له سفر خطرناک سفر زمون مخې ته دی نبی علیہ السلام فرمای یضرب او بوالشي د اوسپنو په سټکو چغې به وباسي مخامخ به دوزخ ورته ښکاري مخامخ دوزخ به ښکاري او مخامخ به ورته د دوزخ نه کڅوړه کولی شي بدبویي به پرې لګي او تو به پرې راځي او حضور پاک فرمایل نبی علیہ السلام مبارک
وی دا ځمکه به پرې راغونډه شي او داسې به پرې راجوخته شي چې دا پختی به په یو بل کې ننوځي. ګوتې مبارکې داسې کړې، دا ګوتې د یو لاس په دې بل کې وردن نه کړې، داسې به پختی به یو بل کې ننوځي. او ځمکه به ورته څه وایي، ای بنده دنیا کې خو زما د پاسه ګرځېدې او مزې دې کولې، نن ما ته وسپارلې شوې، اوس به درته پته ولګي چې د تا سره څه عمل کوم. راجوخته به شي او نیک انسان ته به ځمکه وایي، ای بنده زما د پاسه ګرځېدې خدای دې یادو، ډېر خوشحاله ومه، زما د پاسه دې منځونه کولو نو تا نه د ډېره زیاته خوشحاله ومه، زما د پاسه دې درود شریف وې ډېره درنه خوشحاله وم، زما د پاسه دې د علم او د دین طالبي دې کوله او حدیث دې لوستل دین دې وې ډېره درنه خوشحاله وم. اوس ما ته وسپارلې شوې که نه، نو ته ګوره چې څه در سره کومه. نو څه به ورسره کوي، لږه به پرې راجوخته شي، معمولي شان زور به وله ورکړي لکه مور چې بچې سر له زور ورکړي، او بیا به ترې دومره فراخه شي لکه د سترګو په نظر. ورونو د قبر جن حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ څومره لوی شخصیت. نبی علیہ السلام مبارک یو لور پې واده و چې وفات شو، بلې ور په نکاح کړه چې هغه وفات شوه، وایي که زما درېیمه لور وي ابا نوم عثمان ته په نکاح کړې وه. عثمان چې جنتی دی، یو ځل نه څو ځله نبی علیہ السلام د عثمان رضی الله عنه متعلق د جنت زیری ورکړی دی، خو دا عثمان چې قبر ته کېناست نو په ژړا به شو او دومره به یې وژړل چې ږیره به یې د اوښکو نه لمده شو. نو چا ورته وی د جنت او د دوزخ ذکر کېږي جاړې نه، چې د قبر ذکر وشي جاړې. الله وی ما د خپل محبوب نه اورېدلی چې قبر د آخرت د پوړو نه رومبې پوړی ده، که دا د چا ښه شوه وروسته به له دې نه ښي، او که دا د چا خرابه شوه وروسته به دې نه سختې را روانې. او دا د وحدت دا هغه کوټه ده چې یوازې به پکې پروت دی، دا د مارانو لړمانانو کوټه ده. حضور پاک فرمایي په یو بدعمله کم از کم 80 ماران به مسلط شي، سهار او ماښام به ټکونه ورکوي. او کم مار دی الله الله، که یو اجدها دنیا ته خوله راوویستله او دنیا کې پوکي وو نو تا چې څومره شنه بوټي دي وچ به شي. دومره خطرناک ماران دا پې مقرر دی، لړمانان پې مقرر دی، دا به ټکونه ورکوي، دی به چغې وایي خو چغې خو کار نه کوي. حضور پاک یو ځل د مدینې منورې په مقبره تېرېده، ودرې صحابو ته او بیا تپوس وکړو، وی دا څوک دي دا 2 کسان؟ ولې د الله رسوله انهما لیعذبان، دې ته عذاب میلاویږي، دې دواړو قبرونو والا ته عذاب میلاویږي. وما يعذبان فی کبیر، ایسا ډېر لوی سیس کې ورته عذاب نه میلاویږي، معمولی غوندې غلطي کړې ده هغې کې رانیولې شوي. بلا وانه لکبیر، خو ګناه کبیره ده. آسان غوندې ځان ساتل ته آسان و ګران نو، خو ګورې الله پې خفه کېده غټه ګناه وه. څنګه اوس به راته پته ولګي د قبر عذاب ور یوازې کافر له نه دی، مسلمان بدعمله لم دی. ولې؟ وی دا یو کس چې د به د چغلۍ نه ځان نه ساته، چغل خور، او دا بل کس چې د به اودس نه وچاو، د موتیازو نه به یې ځان نه ساته. اوس چې لوی مسټر یې که نه، لوی مسټر او ښه ایسري کړې پتلونه یې چولي، نو ځان ورته په دې بدې ښکاري چې دی په کاغذ یا په لوټه ځان وچکي. متیازو نه بولو نه ځان نه ساته، او دا بل چغل خور. نو بیا نبی علیہ السلام مبارک یو څانګه راواغېسته، په منځ یې نیمه کړله، نیمه په یو قبر خښه کړه او نیمه په بل قبر خښه کړه. وی ممکن ده چې تر څو دا څانګې اوچې شوې ني، نو الله به د دې په عذاب کې اسانتیا راولي. دقه قبر کې د عذابونه پراته دي، دقه قبر کې. او ډېر خلک وایي هلکه څنګه عذاب دی، مونږ خو قبر وکنو، نه پکې مارو، نه پکې لړمو، نه پکې اورو، نه پکې خوشبویي وه، مونږ خو وکتل هېڅ هم پکې نو.
نه پراخو ما خو دا قبر سره خوا کې بل قبر که نو نو دا خو پراخه خو نو او نه مونږ چغې واورېدې دا خو خاورې شوې دی د مارونو د آخرت بعضې څیزونه الله زمونږ نه پټ ساتلي او مثال در کوم ستا عقل به اوس واخلي بعضې څیزونه الله د آخرت زمونږ نه پټ ساتلي ولې که دا مونږ ته ښکاره وې بیا به اسلام د زور د مخه او دویم څه بیا به په دنیا کې چا جون نه وې تیر کړی چې ته په مقبره تېرېدلې او د پلار چغې دې اورېدلې په قبر کې کړه دې خو که بدون اسلام به دې بیا راوړه یا قبر دې خوا کې کنولې او د هغه بویونه در باندې لګېدلې بیا به اسلام د زور د مخه و کړه دې خو که بدو منه به دې کې وروره چې نه منم دغې سره څه وکړم لیده به دې لکه مخامخ چې درته اور ښکاري ورته نه ورځې او بیا به څو جون به دې تېر کړی چې ډوډۍ دې خوړه ښځې راته ډوډۍ ښیوه یا ښځې لرکه نه مې تېرېږي د بابا هغه ترکې خو مې هم په داړه کې پرتې دي خو که ما خو غلط تلیم به د پلار چغې اورېدې چې راتلې هم به دې چغې اورېدې که اورېدې هم چغې او چې راتلې هم چغې د رور به دې اورېدې د ګاونډي به دې اورېدلې ښځه دې مړه وه د هغې به دې اورېدلې دا کرکې به دې اورېدلې جون به دې سینګه دا خدای پټ ساتلی بعضې څیزونه الله پټ ساتلی دي پټ دغه خاورې دا زرې زرې چې پرتې دي په دا قبر کې دا د خپل روح سره د هغې مضبوط تعلق دی کلک دغه زرې زرې الله ته معلومې دي ما ته نه دي معلوم الله ته او الله به هغه ذراتو ذراتو له مذاب ورکوي زه دله مثال در کوم چې تاسو پرې پېښ یو ماشوم د مور په غېږه کې دا ماشوم کله ویریږي په دې خوب کې دا ولې یریږي دې خوب ویني دا ماشوم کله مسکي شي په دا خوب کې دا ولې مسکي کېږي دې خوب ویني مور ته خبر ده دې خوب نه غېږ کې پروت دی مور ته نه ده خبر قبل مثال هم در کوم دوه کسه په یو کټ کې پراته دي یو کس خوب ویني په خوب کې امریکې ته روان دی حج له روان دی کابل ته روان دی کراچۍ ته روان دی په خوب کې لګیا دی په خوب کې او خوبونه یې نه هلکه تاسو وینئ داسې خوبونه کوي څوک پکې زمینداري کوي او څوک پکې امامتي کوي کلندر پکې چغې وي پېښور له باروبار خوب یې نه که نه خوب نه خوب یې او بل کس خوب اینی چې هلکه زمرې راپسې دی منډې دي منډې دي څوک وایي کوي کې پرېوتم څوک وایي سیلاب کې پرېوتم او چې راویښ شي که نه نو خولې ته روانې خولې او ټول لچي او زه ما ته ټلیفون وکړي یا بل ته یا بل ته یاره یو ناشنا خوب مې ولیده څه خوب دې ولیده یاره چې خو زمرې راپسې و خو خدای ته بچ کړم مار مې په خوب کې ولید بس ټک نه بچ شوم لرګی مې کابل ته پکې ځي دی خو پکې زمینداري کوي دی خو پکې یوې کوي دی خو لګیا دی پکې سعودي ته روان دی دی پکې حج کوي دی پکې عمره کوي لیکن خوا کې ورسره بل انسان دی اته استه نه دی خبر په سخت هم تېرې شي زمري پکې په منډه ولیده چکونه پې ولګول خولې هم ته روانې دي بل سړی چې خوا کې پروت دی ته نه دی خبر دا یو مثال شو دقه عذاب دی مړي ته خوشحالي دی مړي ته میلاویږي لیکن خوا کې بل انسان دی ته نه دی خبر دا یو مثال شو هلکه چغې وایي مونږ څنګه نه وو پیریان خو منو که نه منو پیریان خو په دنیا کې شته که نه پیریان چې جون تېرې خبرې به کوي که به نه کوي مونږ چغې وایو هغې هم چغې وایي ایم شور کوي ایم چغې وایي دلته راشه هلته راشه دا وکړه هغه وکړه تاسو د پیریانو شور چاته ولیده نه مونږ سره پیریان په درسونو کې هم را سره ناستې کړي دي په درس کې مونږ سره پیریان پاتې شوي او باباجي سره زمونږ خو دلته د دنیا پیریان دې مشرانو ته پته هغه چې به وړه دوره کوله د هغه سره به پنځه شپږ کسان پیریان لازما په درس کې دا د ټولو سپین ګیرو ته پته تپوس وکړئ د سپین ګیرو مشرانو نه کارونه یې پې کړي دي د شورګرې ته به یې لېږل خشاکونه به یې پې کول کارونه یې پې کړي حال بیا نه وي مونږ ورته ته مونږ ته خیا ولې نه وي دا هغه به خاندل ځناور به وي وي دا ځناور بیا ځي بیا تښتې وي ځکه نښې کار به یې پې کو تبر به یې ورکړه اره به یې ورکړه او دغه شورګر کې به یې پې لښکرې به حال بیا نه وي یو ځل ما ورته قصه کوله ما ته یاره په دې اخري دوره کې راځي یو سپین ګیري پسې پیری و بوډاو ما له راغی ما ته چې ځم کابل ته او تا له اوچه میوه راوړم یو بوجۍ راکړه
وی بوجه مور کړه وی زناور چې هغه تللی بیا رانغی وی بوجه رانه یوړه وی خندل به کېدی چې مړ به پیریان په دې وطن کې موږ سره اوسېږي تاسو د هغې چغې اورئ نه شور اورئ نه ورونه زمونږ خو د ایمان دی دلته فرشته ناسته ده د ښي طرف ته نیکۍ دي کي ګس طرف ته بله فرشته ناسته ګناه نه کي یو بل سره خبرې م کوي تاسو اورئ خبرې نه او بل مثال به م درکمه حضرت جبریل علیه السلام به راغی او پیغمبر علیه السلام ته به ټول صورت تلاوت کړ په حضور پاک به داسې حال راغی چې سترګې مبارکې به وپړسېدلې او وجود به یې رپېده او خولې به ترې بهېدې او تلاوت د قرآن به یې کو صحابه به اورېده نه خبرم تی نو هغه به اورېده دوی به نه اورېده یو ځل نبی علیہ السلام حضرت عائشې صدیقې ته فرمایي وی عائشې هذا جبریل یقرئک السلام جبریل ولاړ دی پتا سلام اچوي عائشې وی وعلیه السلام دا الله رسول زما دې په سلامي ترى ما لا ارى وی تی ویني او زینینم پیغمبر علیہ السلام خبرې اوري هغې ویني عائشہ صدیقې خبرې نه اوري هغې نینی دا یو مثال شو نو د اخرت حالات دا وی خو موږ نه خدای پټ ساتلی دي عملې پې پیږي ذرې ذرې دی ولې نه موږ نه خدای پټ ساتلی دي ولې که موږ ته ښکاره شي او موږ یې ووینو ایمان به بیا که د زړه ښي او که بدي هغه د پښتنو خبره پلار به دې ایمان راوړي بیا د پښتنو خبره مور به دې بیا ایمان راوړي دومره درزار چې شروع دی او بینونه شروع دي بشر جانه څه دې خیال دی الله خيو کبد ایمان بروړي او د چغه د لاسه بس جون تیر کی وخت تیر کی دا خدای پټ ساتلی بابا جی دمو یو خبره کوله په درس کې یو ځل نه سو ځله او د دې خبرې به سیف الدین کاکا د خدای پاک وبخي الله دې وبخي غداغه خاص مرګره محمد سید جی سے بودا ډېر به سره ناستو نو سیف الدین کاکا به ګواکاو په دغه موقع دی وسره وې دی ګوا یې دنه تاسو کې خو تاسو ته مقبره او قبر ځکه نه خېما چې زمانه داسې چې بیا بټول ورځو دا قبرونه بتاويږي یو مقبره کې راته یو قبر خو په پلان کې مقبره کې دا پلان کې قبر دی نو د دې پخوا کې چې قبر کنه او پیرانو جمعات کې ما دوره کول سبق مې وی طالبانو ته دیو سلینو میں واغی شوس میں یر دی چی سوکو خوی را پسی راغی وی ما تیو چی تلاش مولی سے ملی پکی رہوا تا اور اخرامت پروت تے ایمون خوبا طالبانو تاوی چی گورا دا بعض انسان دا وجود دا خور نخود محفوظ ساتی او بعض زر خوری کیگی بعض دو میاشتی پس خوری شی بعض لس میاشتی پس بعض کال پس بعض دا دا روح و دا بدن تعلق تے پاگی طالبان کوئیگی تاسو پہ نپوئیگی دکی درتا نوے یہی ما طالبان سے جزے چیزو چیزا تماشا ہو سکے کہ تاسو وائے چیرا دا سنگا پا خورو کی پروتی ورلو وچی سنگا ورلو او ما وطو قتل نو سڑے کفن پہ دا پاسا پروت تے کفرم سالم دے او سڑے پا قبر کے بالکل سلامت پروت تے او پا دی سینہ باندے خنجر دے چا پا خیٹا والے او پا سینہ پا دی خیٹا کیے خنجر اگر دو مخیری چالنی اپرا طرح پخوا با ٹوپا کی تماچے نے ودادو مولوی صاحب دے خدای پاکو با خیمات تا پتہ نہیں لگی خو اسنودین کا کاسو خو تو مشر بولا دی کلیم تیر شوئے دی وی اسنودین کا ور ٹوپ کڑے او اگا چالے تراخ کا چالے خو قیمتی شیوی کن چالے تراخ کا وی چی چالے تراخ کا وینا دی شورو شوا مڑی نہ وینا ډاکټر دا مني اکید دا مني چې د مړی نه دی وینه روانه شي تلې چې مړ شو ټول رګونه وچ کلس شو وینه د کم ځای نه ده وینه دې روانه شوه خیر هغه ټوپلې رالو پکې ایږدو مالوچ رالو پکې ایږدو خو وینه نه بندېږي وایي ما ورته وی حسنالدین کاکا دا به مشر ده کو چې باباجي به زموږ حسنالدین کاکا وي وایي ما ورته وی چې راکړه دا چاړه وایي چې چاړه یې راکړه نو موږ وله په هغه زخم کې کېښوده نو وینه بنده شوه او دا چې دی خلقو دی خاو او دا چاړې ولا په داخېټه کې پرېښې نو په دقه وجه پرېښې تا به مونږ ته قبر هم هغه خوري پلان کې مقبره کې پلان کې ځای کې دا قبر دی او دې نه مخکې به درته ویم په احد کې چې کوم خلک شهیدان شو حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي وی زما پلار هم پکې شهید شو ډېره
زمانه تیره شوه اړه مې بس خپاو وی مونږ چې دا مړي راوړل مدینې منورې مقبرې ته نبي علیه السلام وفرمایل چې موړ هم دلته یې پرېږدی دلته یې ښخ کړې یاره بس وی ډېره موده پس مېړه کې رالل چې زه خپل پلار وباسم او ده سره بل ملګری هم ښخ و دوه کسه په یو قبر کې ښخ و ځکه چې په احد کې شهدا ډېر وو ځمکه سخته و صحابه سه زخمیان هم نو قبرونه کنستل ګران وو نو په یو قبر کې دوه درې درې ښخ کړي مې چې زما پلار د بل سړي سره یو ځای ښخ دی دې ته راوباسم وی چې قبر مې وکنستو او پلار مې را وویستو وی داسې پروت و لکه پرون چې پروت وي مړ شوي او بله د دې نه هم ناشنا وره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اعلان وکړ اعلان یو نیر یې راوسته د احد په خوا کې وی دلته نیر راولم بل ځای نشته چې پرې راولم مهرباني وکړئ چې که د احد کې دې علاقه کې د چا مړي وي نو خپل مړي وباسئ او مدینې قبرستان ته یوسئ یا بل ځای ښخ کړئ نښه یې چونه واچوله په هغه وخت کې چې نیر یې راوسته خلک رالل د چا قبرونه پکې نیم رالل د چا پکې زیات رالل د چا پکې پوره رالل بس صحابه ورته ونښتل او خپل مړي راوچت کړل ګوره د کمې زمانې خبره ده عمر صاحب زمانه ده روغ او سالم پراتو خپلو خپلو مقبرو ته یې یوړل او د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه متعلق راځي د قسطنطینیه په غزا کې شهید شوی دی او د الته دفن شوی نو اوبه پرې راغلی دریاب په غاړه دفن شوی اوبه پرې راغلی نو خوب کې چا ولیده وی دلته چې د ما قبر دی اوبه مې خرابوي ما را دې نه منتقل کې 600 کاله پس څو کاله پس 600 کاله پس نو چې قبر یې ولا وکنیستو نو داسې پروت و لکه پرون چې دې مړ شوي ښخ شوي دا د الله یو خپل نظام دلته خپل نظام هلته خپل نظام دا مونږ چې ګرځو د خدای څومره لوی قدرت دی دا مونږ چې سترګې رپو دا مونږ چې عقل لرو دا جبه چې دله قوم جبه څومره تیز اواز دی خیږي حالانکه نه سندان شته او نه زرتک شته ټوټې غوندې دا جبه د غاښونو سره لګي او د شاته نو پسې هوا را روانه ده او څومره تیز اواز دی دا د خدای څومره لوی قدرت او څومره ښکلې طاقت زمهرونو دا د الله قدرت دی دا الله نښې دي چې رب العالمین دغه مړي باندې په دې قبر کې خوشحالي م راولي په دې قبر کې په دې مړي خفګان او تکلیف م راولي راحت م پې راولي عذابونه م پې راولي اپې پوی دی خو مونږ پې نه یو مونږ الله دا ډېر پټ ساتلی او دا ټولو نه لویه خبره دا ده چې الله وایي د قبر عذاب شته پیغمبر وایي شته الله وی فرشتے شتا پیغمبر وی شتا الله وی پل شتا د دوزخ د پاسه نری پل سورات پیغمبر وی شتا الله وی جنت شتا دوزخ شتا نو دما عقل ک رسی ک نه رسی نو زبد خدای او د رسول منم کته وینا دما عقل وتو رسیږي منم او که عقل نه رسی نه منم نو دا تا په عقل اعتماد کو په خدای او رسول اعتماد نه کو او موږ د عقل په مقابله کې پچا باندې اعتماد کو الله پر رسول نورو دقه د قبر مشکلات او دا پریشانه در روانه دي دا مون په سر ده امام بخاری رحمت الله علیه چې خخ کړ امام بخاری رحمت الله علیه نو د قبر نه خوشبویت خلق براتل او خور به تختول د خوشبویت لپاره بیا به خوشبویت ل بیا به خلق او بیا خور تختول بیا به خور تختول او شاگردانو په پاسه بیا خور جوړ قبر به جوړو اخره کې شاگردانو الله ته درخواست وکړي یا الله ته خو د کرامات او برکات خلق تخکاره کې هم په غم اختیو ار وخت قبر جوړو داغه نه پس خوشبو بند شو او لرګي په د پاسه کې خو مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه د قران ټول عمر خدمت کړی دی دا خو دنیا ته معلومه ده چې د قبر نه خوشبو یې را زمونږ د دارالعلوم دیوان په اکابرو کې لوی شخصیت تیر شوی قبر نه خوشبویت دی نو دا بعضې نمونې ښودلی کېږي عیسی علیه السلام چې په قبر تیر شو مړي ته به قم باذن الله مړي به اومدلې ده او ځمکه به وشلېده او بار به ترې ووته یو مړي ته وایي
وی قم باذن الله زمکوش لیدلا مړ اعتبار راووته د مړي دا نیم سر او ګیره تک سپین او نیم تور هغه عیسی علیه السلام ته لکه دا ولې دا را باندې څه چل شوی دی وی دا صاحب هیبت ته وجې نه سپین شو یعنی چې خلک مړ کېدم دا تورو دا سر او سپین وی مې ګنې قیامت شو وی خوس بیا الله ته ویم چې دنه سو باسي او واپس په قبر لذي وی خټیک شو وی تاسو کې د عیسی دا یو معجزه شو وی خیو مهرباني وکا یو مهرباني چې کله مې سارا نو الله باسي نو الله ته درخواست وکا چې ځان کدن نو مې ګوري استاد زکمه زمانہ کې زرګونه کاله مخکې مړې ما او زما په خله کې اوسم د ځان کدن تاریخواله پروت دی څومره جنجالونه زمارونه زموږ مخې ته پراته دي او دا قبر دا خطرناک جون تاسو په یو مقبره کې نوم یې د تنالک دا ما ته پته ده په مقبره کې یو مړی پروت دی ډېرو مرګرو ته به پته وي نو چې کوم ځای میږي نو د هغه د قبر نه یو چونډی خاوره راوالي نو د میږو په سوړی واچوي نو میږي بیا نه راځي تښتي میږي کډې والي او تښتي دا ولې مشران نه مې تپوس وکړ وي دا سودخورو د قبر نه خاوره واله او د میږو سوړي سر کې تښتي به وروره موږ نشو خولی که نه نصیب یې وایي زامن خو به خیر اوس نصیب یې وایي چې دا ته څه کوې موږ د بابا قبر خلکو ته دا حالت دی رونو د قبر ډېر سخت ژوند دی تریخ ژوند دی چقړی خوشحالۍ هم پکې دي مسلمان لا او تکلیفونه هم پکې دي عذابونه نو ډېر لوی سفر دی نو دې سفر ته به انشاءالله مونږه څه نه څه تیاري خو به کوو که نه دنیا له کوو نو چې مونږ هغې سفر له هم څه نه څه تیاري او د قبر د عذاب نه چې ځان بچ کې د هغې دپاره خصوصي نسخه چې ده لکه د سر د دل خپله نسخه د سترګو خپله نسخه اګورې د ماسپښین مونځ دی ماسپښین مونځ چې څوک نه کوي قبر عذاب بې زیات دی ماسپښین مونځ څوک پابندۍ سره کوي نو رب العالمین به د قبر د عذاب او د فتنې نه څه نه څه محفوظ ساتي نو مونځ خپل کوئ شوق سره خپل مونځ کوئ مونځ مه پرېږدئ ښه ټولو ته ویم او روجې خپلې نیسئ نفلي م کله کله نیسئ کله د شپې پاسې یو 2 رکعته نفل کوئ او د مونځ نه ځان مه خلاصوئ مونځ ډېر قیمتي شی دی په دې الله ډېر خفه کېږي مونځ لږ په قلار قلار کوئ زکات ورکوئ چې بالکل پرې نه دی چې 50 زکات وي چا لی ګټئ بچو لی ګټئ نو اصول هغې ته د عذاب نه خلاصولی شي او که حج در باندې فرض یو څوک مالداري نو حجونه له داخلې وکړئ غیبت مه کوئ چغلي مه کوئ شیطانت مه کوئ مخلوق ته سپک مه ګورئ چاته ضرر مه رسوئ او دوکې والا تجارتونو دوکو کارونه مه کوئ خپل ذکر کوئ درود شریف وایئ لږ ژوند دی چې خدای پاک خوشحالی او د آخرت خوشحالی خدای سره دی چې موږ له الله د دنیا او د آخرت خوشحالی راکړي دعا وکړئ رب العالمین دم دا قبر د عذاب نه وساتئ یا الله موږ د قبر د عذاب نه وساتئ یا الله موږ د قبر د عذاب نه وساتئ یا الله زموږ مور او پلار چې د چا مور او پلار یا چا رشتہ داران مړه دي او الله د قبر په عذاب کې مبتلا دي خدای د جمعې مبارکه ورځ زموږ د هغې دپاره سوال کوو خدای د قبر عذاب پې ختم کړي یا الله د قبر عذاب پې ختم کړي زموږ د مردگانو قبرونه رڼا کې خدایا تیارې پې رڼا کې الله زموږ د ټولو د قبر د عذاب د فتنو نه امن نصیب کړي یا الله په سوال و جواب کې یا الله کامیاب کې د قبر په سوال د سوالونو په جوابونو کې الله بون کامیاب کې د قبر تیارې را باندې رڼا کې د لمارانو لمانانو د عذابونو نه مو ساتئ او الله د جمعې مبارکه ورځ د دا نه درخواست کوو ایمان هم نصیب کې خدای د اسلام مطابق زندگی هم نصیبه کې ته زموږ رب مونږ دا زموږ ایمان دی چې ته زموږ رب دا زموږ ایمان دی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر دی خدای د خپل او د خپل ښکلي پیغمبر د اتباع او تابعدارۍ توفیق د مونږ نصیب وګرځولی کې بچیم د لوفرو د ژوند نه وساتې د ګناه نه زړه تور کې الله چې څوک بیماران دي ته وله شفا ورکړي د چا د زړه څه مقاصد دي خدای ته وله پوره کړي الہ العالمین که څوک بیمارانی کورونو کې اسپتالونو کې ته وله روغ صحتونه ورکړي څوک په پریشانو کې مبتلي پریشانۍ وله په خوشحالو باندې بدلې کړي الله چاته یو بل سره رواني دشمنۍ طلبګانۍ وي هغه په روغو بدلې کړي الله موږ د بغضیانو د بغضونو نه وساتي
د حاسدینو د حسد نه مو ساتي، د شریانو د شر نه مو ساتي، او د اتفاق او د اتحاد زندگی نصیب کړي، او د دنیا او د آخرت د رسوایی نه مو ساتي. الله د دنیا او د آخرت د رسوایی نه مو ساتي. الله د دنیا او د آخرت د رسوایی نه مو ساتي. الله زمونږ اخوین د هغې اولاد دوستان بچي او د هغې اولاد الله د دنیا او د آخرت فایدې خوشحالی او نعمتونو باندې مالامال کې. بعضې دوستان زمونږ د ډېر لرې لرې ځای نه دي جومات ته منزله راځي، الله په یو یو قدم ولا اجرونه ورکړي، د زړه مقاصد یې پوره کړي، اضافات او بلیاتو نه په امن و امان کې وساتي، او زمونږ د محلې دا کم ملګري چې زمونږ د دې میلمنو خدمت کوي، دعا وکړئ چې الله تعالی دوی دم د خیر او برکت ورکړي او الله خوشحاله ژوند نصیب کړي. اخر وخت په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د ماربل پوخ قبر جوړول په شریعت کې منع دي. قبرونه پخول ښه نه دي، قبر د کچی او خښتې لګول په لحد کې او یا په قبر لګول دام ګناه ده. نبی علیہ السلام په خپله وایي حضرت علی او لوړ قبر جوړول چې ډېر لوړي، نبی علیہ حضرت علی صاحب وایي نبی علیہ السلام په دې مقرر کړم چې لاړ چې کم قبرونه لوړ جوړ شوي دا روان کا او برابر یې کا. نو زیات نه زیات قبر یو غاړه د ځمکې نه یو لیش اوچته، بله غاړه د ځمکې نه یو لیش اوچته، او داسې سنګزن چې اوبه ترې لاندې بیږي. بس دغه قبر دی. پخول، خښتې لګول، جانډې په قبرونو باندې لګول او شمې پې بلول، او دا ټول د شریعت خلاف کارونه دي. مالګي کې ښودل او هغه ساتل دا د شریعت خلاف کارونه دي. دا نه صحابو کړي دي، نه تابعینو، نه په کتابونو کې ذکر شته، بلکې نبی علیہ السلام د قبر د جوړولو نه او د پخولو نه سخت منع کړې ده. غلافونه په قبر باندې اچول او قبر باندې قیمتي صادرونه اچول دا بالکل منع دي. او بعض خلق په هغه صادرونو آیت کرسی او د چارقل لیکي، نو سپی راشي د پاسه په خپور والی د موتیا دی پیو کی که دغه نی نو خورې خو په ورلوځي که نه. نو قرآن پاڼه ته داسې راواله او کوله په میدان کې کېده، بیادبي ده که نه ده. او څوک په ښځو باندې د قرآن شریف آیتونه لیکي، آیتونه به نه لیکي، ښځو باندې اکثر سپیخ په اوچته کې موتیا دی پیو کی، او که دا مې د قرآن شریف بیادبي ده. او مړي له څه فایده نه ورکوي، مړي له هغه څیز فایده ورکوي چې په دنیا کې د کم عمل کړی دی چې مړ شو خیر او خلاص. تعالی مړي د فایده هغه ورکوي چې ته دلته تلاوت وکړې ثواب ورته وبخي، 2 رکعته نفل وکړې د هغې ثواب ور وبخي، دعاګانې کې د هغې ثواب ور وبخي. زوی ته عالم پاتې شوي هغه وله فایده ده، صدقه جاریه په ژوند کې کړي هغه وله فایده ده. دغه د مړي د فایدې څیزونه دي. او ورځ به ډېره سخته درو په خدای یقین وکړه، ډېره سخته ورځ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا خلق به تنگ شي په دغه ورځ او په خولو کې به ډوبي، څوک به د کونډو پورې په خولو کې ډوبي، څوک به د نامه پورې د خولو کې ډوبي، او څوک به د غوږونو پورې او د خولې پورې په خولو کې ډوبي. د دنیا دا خوله چې دا خوله خوبه دي چې دا د انسان نو بیږي، نو دا خوره شي، دا سطح اواره ساتي اوبه. لیکن د آخرت خوله د دنیا د خولې په شان نه ده چې د چا نه خوله بیږي هغه پورې به ولاړی لکه د جامې په شان، او توبه یې سوځېږي به په دې خوله کې. دا خلق براغون شي، دا د محشر د میدان دا خلق جرګه به جوړه کړي. یاره دا خو دا ورځ ډېره سخته ده او ګرمي ډېره زیاته ده، لوږه هم ډېره زیاته ده او تنده هم ډېره زیاته ده. څه وکړو چې الله حساب کتاب وکړي؟ جنت او دوزخ به خپل کار کوي، خو چې دې غم نه خلاص شو. بعضې مشران به پکې وایي راځئ چې خپل نیکه له لاړ شو حضرت آدم علیه السلام ابا سفارش وکړي چې الله حساب کتاب شروع کړي. حساب کتاب به نه شروع کړي، دی به لاړ شي حضرت آدم علیه السلام هغه ته به وایي ته زمونږ نیکې مونږ ستا اولاد یو، او الله د سره لوی احسان کړی دی، په ډېر لوی قدرت یې پیدا کړی بغیر مور او بغیر د پلار نه. اشفع لنا ربک، خپل رب ته زمونږ دپاره سفارش وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. حضرت آدم علیہ السلام ورته وی لست لذلک، دا کار نشم کولی. اسنا که زه پروردګار ته ویم چې یا الله دې امت سره حساب وکړه،
الله ما ته وی ښه تا ونې له ګوتې ولې وړئ جنت کې خو ته ما منې کړی وې چې دغه اونې له به ګوتې نه وړې او تا ګوتې یې وړې زه به الله له څه جواب ورکړم زما په زړه کې دقه یو شی پروت دی ما نه که الله تپوس وکړي څه به کوم لست لذلک دا کار نشم کوم ګوره پیغمبران به قسم په خدای یریږي به یو حدیث پاک کې راځي وی پیغمبران چې په پولیس ورات تیریږي دوی به څه وایي رب سلم سلم یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر دومره سخته ورځ ده موږ خو غافله یو د دنیا ژوند دی او منډه ده او دولت دی او پیسه ده او پیدا کول دی او حرام او حلال ته نه ګورو جبه او لاسونه او خپې ټول بې ځایه چلو د آخرت ورځ په خولې منو خو عملي تیارې وله نه دی کړی دی به وایي موږ څه وکړو موږ ستا بچي نه یو زما بچي خو د الله ته نشم ویلی وی تاسو داسې وکړئ ما نه وروسته یو بل پیغمبر تېر شوی د لویې مرتبې نوح علیه السلام هغه له ورشي دا خلک به نوح علیه السلام ته راغونډ شي هغه ته به وایي چې د آدم علیه السلام نه پس د لوی درجې پیغمبر ته وي او دا دنیا بیا الله ستا نه آباده کړې ده اشفع لنا ربک ته زمونږ دپاره الله ته سفارش وکړه چې د دې ځای نه هم خلاص کړي دمام کړي ابوی زه چېرته کولی شم ولې ما دې قوم ته خپل قوم ته خیرې کړي دي 9.5 سوه کاله یې ورته تبلیغ او دعوت وکړه او چې بیا ته تنګ شو نو خیرې یې وکړه رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا الله په دې مخ د ځمکه د کافرانو یو کور پرېږدی دا هلاک کړي نو که زه اوس پروردګار ته ووایم وایي به چې ښه دنیا کې دې ورته خیرې کولې اوس ولې سفارشونه کې نشم کولی نشم ودرېدی طاقت نه لرم ان ربي غضب اليوم لم يغضب قط ولن يغضب بعده ابدا الله دومره غصه دی چې د دې نه مخکې او د دې نه وروسته به داسې غصه نه وکړي او نه کړې ده نشم ویلی پیغمبر نشي ودرېدی مونږ څه وکړو یاره وي تاسو یو کار وکړئ یو بل پیغمبر ما نه وروسته تېر شوی د لوی مرتبې ابراهیم علیه السلام هغه ته ووایه دی به دا جرګه لاړه شي ابراهیم علیه السلام ته کښېني مونږ له الله په دربار کې سفارش و زه کولی نشم کولی زه چېرته کولی ولې ما یو 3 خبرې داسې کړي دي چې هغه که ما ته الله وایي چې د دروغو شکل دی شکل یې د دروغو دی دروغ نو لکه یو مقام کې چې هغه د مصر بادشاه د بیبي ونیوله نو دې بیبي ته وایي چې په مخ د ځمکه نن زما او ستا نه بغیر بل مسلمان نشته ته زما د اسلام خور او زه د اسلام ورور یم نو که بادشاه دنه تپوس وکړي نو وایي چې دا مې ورور دی خاوند مه یادوه چې دا مې خاوند دی ولې خاوند که به چا یاد کړه نو وله بیا وجه بیا نو ګوره دا دروغ نه دي که یو سړی وایي چې خپله ښځه یاده کړي چې دا مې د اسلام خور ده نو دا دروغ خو نه دي رښتیا خبره خو شکل ټیک نه دی شکل د دروغو دی نو دروغ نه دي پیغمبر نه ګوره دروغ نه صادرېږي پیغمبران الله دروغو نه محفوظ ساتلي یا هغه چې کوم وخت کې بوتان یې مات کړل او تبرګې د غټ بوت په اوږه کې یې ځان کړ او خلک راځي ته موږ خدایان تا وجلې دي دی بل فعله کبیرهم د ده وجلې دي تبر د هغه په اوږه کې یې ځان نو دا هم دروغ نه دي دی هغوی ملامته کول چې هغوی ملامته شي چې خو دې څنګه وال کوي د ده لاس خو نه ړقي ملامته کول یې دروغ یې نه وي خو شکل یې داسې و ظاهري د دروغو په شان دی نو ما دا 3 خبرې کړي دي دوه دا یو چې قوم کله ته اختر له دته وی تر سره لاړ شدی وی انی سقیم ز بیمار نو روحانی مریضو اټینشن نه لوی بیماری بلا کم نه فضل میں بوجھ دے لیکن سقیم خو ظاهر مریض ته سړی وی ظاهر کې خو جوړو نو شکل ظاهر کې برابر نو د دې خبره نور دروغ نه دی حقیقت دی دا 3 خبرې مې کړې دي یریګم
الله وی چې تا ولې داسې وې زه به څه جواب ورکړو وی موږ څوک وی لاړ شئ موسی علیه السلام ته دا خلک به راشي موسی علیه السلام ته خدای دپاره زمونږ د الله په دربار کې سفارش وکړه چې مونږ خدای دمه کړي موسی علیه السلام وایي زه چېرته کولی شم ولې وایي ما له 2 کسو جوړه کوله خلاصې مې کوه یو شیطان و په سوک مې و مړ شوی دی اوس که ما ته الله وایي چې سړی دی ولې وجلی دی زه به څه جواب ورکړم نشم کولی ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط مثله قط دومره غصه دی الله چې له دې نه مخکې دومره غصه چاته نه ده کړې ولن یغضب بعده او داسې غصه به چرتې ونه کړي نشم به موږ څوک وو عیسی علیه السلام له ورشي دا خلک به عیسی علیه السلام له راشي هغه ته به وایي ای عیسی تا باندې خدای لوی احسان کړی دی بې پلاره پیدا کړی ستا خبره مني خدای دپاره ته الله ته ووایه چې د حساب کتاب شروع کړي عیسی علیه السلام وایي لست هناک زه نشم کول عیسایانو د مې عبادت کړی دی ما ورته نه دي ویلي هغوی کړی دی نو هسې نه ما ته الله غصه شي چې دا ورته تا ویلي دي الله د غصې جواب به څوک کوي وی موږ څوک وو وی داسې وکړه نور پرېږدی وګرځې محمد پیدا کې صلی الله علیه وسلم د آخر زمانې پیغمبر پیدا کې ادا کار کولی شي هغه ته خدای مخکې وروستو هر څه معاف کړي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر خدای پاک پیدا کړی وی دا خلک به راشي حضور پاک فرمایي ماله به راشي ما ته به وایي چې ته الله په دربار کې سفارش وکړه چې مونږ الله دمه کړي وی زه به یم چې انا لذالکه دا کار زه کولی شم هېڅ چا ونه که زه به کوم مقام محمود ته به ورشم او مونږ چې د باغ نه پس دعا کوو که نه چې نبی علیه السلام له مقام محمود ورکړي مقام محمود د الله د عرش ته لاندې یو ځای وی هلته به لاړ شئ د دنیا د اور وزو برابر یو اوږده سجده به الله ته ولګو او ما ته به الله پړه کې ډېرې خشته ثناګانې او حمدونه راواچي چې اوس حضور پاک وي زما زړه کې هغه نشته د الله صفتونه به کوم ثناګانې به کوم څونه موده د دنیا د یوې هفتې د اور وزو برابر اوږده سجده دومره یره غالبه ده نو پروردگار با آواز وکړي زوای سل تعطا سوال کوا چې څه غواړي چې دله درکو اشفع تشفع سفارش کوا چې ستا سفارش قبول کو د لومبې سوال په مسلم شریف کې راځي حضور پاک به ده وکړي چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب شروع کړي حساب کتاب به شروع شي نو کیږي به نه ګرانه به خو چې کله شروع شي نو دې ټول مخلوق سره به الله د دنیا د 6 غنټو پادانځه کې حساب کتاب وکړي څلورم یې سره شوارو 6 غنټې کې او مثال یې ورکوي لکه سړی چې د سپومې ته ګوري دا هر سړی وي چې دا سپومې ما څه مخامخ د ما څه ګوري بل چا ته نه ګوري هر چا سره به حساب کتاب شروع وي بیا به لومبي حساب کتاب چا سره کوي زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ممثل ټولو نه مخکې حساب به کېږي یو روایت کې راځي اعلان به وشي حساب کتاب شروع شو او شروع کېږي د حضور پاک د امت نه او حساب کتاب به څوک کوي تله د میزان دا به پولیس فرات ته مخامخ لګېدلی مخامخ پولیس فرات الله پخپله نگران دی پخپله جبریل علیہ السلام ولاړ دی اسرائیل علیہ السلام به ولاړ دی جبریل علیہ السلام ځکه ولاړ دی چې هغه وحی راوړې ده په فرشتو کې ذمه داره فرشته ده
اسرائیل علیہ السلام ساګانې وکړي دي که څوک سوال وکړي چې الله مانې مخکې څه استره چې دومره تله د میزان ده. او جبریل علیہ السلام به دقسې ورته ولاړي لاس به یې نیولي په هغه ډنډه به یې لاس ایښودي او د تلې که دې خیال کړي هغه شي وي داسې لقې راړقې که نه چې ښکته شي داسې شي داسې لسان المیزان ورته وایي حقې ته به جبریل علیہ السلام نیغ ګوري نیکی به راغښتلې کېږي په یو طرف ښي طرف کې به او بدی په ګس او ښې او ګس په رسنه معلومېږي چې میزان ته به خامخ ودرېږي او پولیس ورات ته مخکې نو دا به ښي او دا بل به ګسي. د دې محشر د میدان نه به جهنم ته ووي بله لار نشته جنت ته په کومه ځي دوزخ ګیر چاپېره ته دی غرغنډې وایي بله لار نشته او په دغه دوزخ د پاسه پل دی د سویرات په دې به تېرېدلي بل لار شته نه چې حساب کتاب شروع شي حضور پاک فرمایي وی موږ د ټولو نه آخر امت یو خو حساب کتاب به موږ سره د ټولو نه مخکې کېږي او جنت ته به د ټولو نه مخکې موږ داخلېږو. نو حضور پاک به یو ته به الله آواز وکړي چې یو کس را مخکې کړه چې ورسره حساب کتاب وکړو په خپله خو خامخکې کړه. رونو که تاسو د انټرویوګانې ورکړي که نه د افسرانو له نو دا لومبی انټرویو چې چانالي هغه ډېره سخت دی دویمه درېیم هم سخت دی وروسته بیا هغه افسر هم یو پوټۍ ګزاره کوي پته ورته ولګي چې دا خلک څونه اوبو کې دی وروسته ګزاره نو الله خو نه ستړي کېږي او نه پکې دا شی شته خو د سړي په زړه خو دا بوجي که نه. د دواړو جهانو سردار فرمایي چې ما سره به هلته حضرت ابوبکر او عمر دواړه ولاړې یو ښي طرف ته او بل ګس طرف ته وی دا زما د دنیا وزیران دي. الله به آواز وکړي شا به یو کس را مخکې که په خپله خوا چې حساب کتاب شروع حضور پاک مبارک باندې به دا وخت ډېر سخت دی ډېر سخت چې خدایا الله حساب کتاب خو ډېر ګران کار دی. یو حدیث پاک کې راځي من حوسب عذب چې چا سره حساب کتاب وشو دا تباه شو دې په عذاب کې مبتلا دی. عائشہ صدیقہ ورته عرض کوي دا الله رسوله قرآن شریف کې خو الله وی فسوف یحاسب حسابا یسیرا چې چا سره به آسان حساب کتاب کېږي ډېر آسان او تاسو وایئ چې چا سره حساب وشو تباه شو. وی عائشې دا خو عرض دی عرض ماشومان بره یو کس محلې یو کس ورشه دا واړو دغه کې منې کې محلې یو کس ورشه بره وښي نو چې پوره دا عرض دی ته وایي الله به یې دومره ګناه دې کړې وه درته مې معاف کړه یا دا ګناه دې کړې وه په نیکو مې دله بدله کړه هسې به هغه خلکو سره احسانات به کوي ولکن من نوقش هلکه که چا سره مناقشه وشوه مناقشه دې ته وایي شا به دونه احسانات مې کړي د هغې مقابله کې دومره نیکۍ راوړه دومره منځونه او دونه پکې کم دي دا څه منځونه دې کړي دي سوچونه دې بل دي وځه دا مې ختم کړل دومره زکات دی څومره دې ورکړی دی چې داسې پوره حساب کتاب وشي ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها دا الله د نعمتونو شمیر نشته ګران کار دی د یو د یو نعمت په مقابله کې ثوابونه کم دي چې موږ یې پیدا کړو. زما رونو الله به آواز کې یو کس را مخکې کا حضور پاک پم یریږي چې اسنه د ما لومبي امتي دي حساب کتاب کې ناکام شي الله اعلانو کې دا خو زما بدنامي ده کنه چې د فلان کې پیغمبر لومبي امتي فیل شو دوزخ ته دی دا به څه کېږي. حضور پاک چې سوچ وکړي نو ابوبکر به دا مټه ونیسي را مخکې شي چې لومبي حساب تا سره وشي را مخکې شي دی به دا مټه ونیسي. حضرت ابوبکر صدیق به لاس راکاږي د الله رسول ما مخکې کړه ما سره دي ما سره وړي دي الله ابوبکر به وایي پریشانه دي ما سره وړي دي. حضور پاک فرمایي
وی چې د چا په ما دنیا کې احساناتو ما ولا بدل خلاص کړی دی سوا د ابوبکر نه، د هغه د احسان بدل به هغه الله د قیامت پر ورځ ورکوي. او ما سره په خپل مال او په صحبت کې د ابوبکر عمره مهرباني چا نه دی کړی. او صرف د حضور پاک د هجرت د غار 3 شپې یو خوا که او دا ټوله ملونه بل خوا که د خلکو، هغه ابوبکر به جاړي، لاس به د حضور پاک نه راکاږي، نشم کولی الله ما الله رسوله ما مخکې کوه، دا عمر مخکې که، بل صحابي مخکې که، زه طاقت نشم لرلی. قسم دې دومره خطرناک منظر به او دومره سخت منظر به چې صحابه به یو شان جاړي، مسلمانان به یو شان جاړي. اساسانه خبرې خو نه دي. زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تاریخ میں کته یو ټکی به چا نه واورېد نو مې راشه تاریخ یې لږ وګوره چې دا خبره حقیقت دی او که نه. څومره نیک شخصیت دی امام ابو حنیفه، څومره نیک. دا مونږ چې څومره مسایلو دینو باندې لګیا یو عمل کوو، د امام ابو حنیفه برکت دی. د قرآن و سنت نه د په لکونو مسلې راوښتي دي، څومره ثوابونه یې کېږي. او دومره نیک سړی و. دا بدنی عبادت هر سړی کولی چې خو د مالی ته څوک نه ټینګېږي. دومره نیک و، دومره چې د کوفې د ټولو غریبانانو نومونه فهرست یې جوړ کړی و، لوی فهرست. او چې رمضان به راغی نو په کاسو پیسې به خلکو له لېږلې، او په اخترونو کې جامې ورکوه، په روژه کې جامې ورکوه، کونډو رونډو لخچیزونه ورکوه، ډېر زیات مالدارو، د کپړې ته تاجرو. او ټوله شپه به یې منځونه کول، ټوله شپه د ورځې به یې روجې نه وې. او په رمضان کې به د تراویحو نه پس 2 رکاته نفل کول د معمولو 2 رکاته، او په یو رکات کې به یو ځل قرآن شریف ختمو، په بل کې به بل ځل قرآن شریف ختمو. مدینه شریفه ته تلو، قاری طیب صاحب لیکلي په خطبات کې مدینه شریفه ته تلو، په مدینه منوره کې 10 ورځې تېرې کړې دي. قصه اوږده ده، 10 ورځې. او ته به شاګردانو به نه بځې، ته به وایي بس نشم ټینګېدی، ما پرېږدی. شاګردانو مجبوره که آخر ولې دې مونږ پورې خلک خندی. خلک بو چې تاسو څنګه امام دی چې د پیغمبر هم د کلي نه تښتي. وایي قسم دی چې نن مې 10مه ورځ ده چې ما واړه لوی بول نه دي کړی او دسماتې ما نه دی کړی. یریږم چې اسې نه په داسې ځای کې بول وکړم چې د حضور پاک مبارک قدم نه لګېدلی. ما پرېږدی چې چېرته بار وځم او دسمات کم بیا به راشم. دومره نیک سړی کیدی شي، دومره بهترین شخصیت. په تاریخ مې کتن و هغې کې لیکلي و چې د شپې به الله ته ودرېده، جړل به الله ته به فریادونه کول، جړل به. او څه به وې؟ منځونه څومره دي، صدقه څومره ده، روجې څومره دي، ختمونه څومره دي. د قرآن او حدیث نه پس لکونو مسلې روباسي، په لکونو لږ نه 12.5 لکه مسلې هغه په خپل ژوند کې د قرآن او د حدیث نه اوښکې دي. 12.5 لاک مسائل. لویه کمیټې 40 کسانو کمیټې جوړه کړې وه او د هغې ټولو تنخواګانې به د ورکولې. لګیا دي قرآن و سنت نه مسلې وباسي. دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شپې الله ته جاړي. او څه وایي؟ پروردګار ته د آخرت سوچ دی ته وایي. پروردګار ته جاړي، دا ګیره به یې داسې ویرونې وایي، دا ګیره دغسې به یې ونیول. ای پروردګاره زما یې سمل نشته، تاله در روان یم پروردګاره، د دقه سپینو ډکو لحاظ مې وکړل، د سپینو ډکو لحاظ دا ډکي به الله ته نیول، پروردګار د سپینو ډکو لحاظ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یو ځل په باغ کې ناسته، باغ کې حضرت ابوبکر صدیق او په سجده الله ته پرېوته او چې راپاسې دقه ګیره ونیوله. دا ګیره حضرت ابوبکر الله ما د خپل محبوب پیغمبر نه اورېدلي چې ته د سپینو ډکو حیا کې الله ما سره بغیر د دې سپینو ډکو نه بل څه نشته پروردګار. حضرت ابوبکر صدیق خپل سپین ډکي الله ته مخکې کوي. لوی ډېر لوی عالم دی معمر ابن راشد، کتاب یې لیکلي د حدیثو چې مړ شو چا په خوب کې الله د سره څه وکړل. وایي چې مخامخ شم معمره څه دې راوړی دي؟ ما چیس نشته.
څه خو وایه که نه. یو حدیث مې راوړی دی د خپل ښکلي پیغمبر. ما د خپل استاد نه اورېدلی دی چې امام زهري دی، هغه د خپل استاد نه اورېدلی دی چې عروه ابن زبیر دی، هغه د خپل استاد نه اورېدلی چې ابو هریره دی، هغه د حضور پاک نه اورېدلی دي، او حضور پاک الله تا نه اورېدلی دي چې څوک سپینو ډکو سره ماله راغی نو ماله حیا راځي عذاب به نه ورکوم. الله دا سپین ډکې مې راوړلي نور څه نشته. د حدیثو لوی استاد دی، الله دغه سپین ډکې مې راوړلي. الله وی بالکل تا ته معمره امام زهري ټیک ویلی دي، هغه ته عروه ټیک ویلی دي، هغه ته ابو هریره ټیک ویلی دي، هغه ته زما پیغمبر ټیک ویلی دي، ما خپل پیغمبر ته درست ویلی دی. زمارونو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ او دا امت بجاړي ټول سره د حضور پاک دی بلاس را خلاصي د الله دربار کې نشم پیش کېدی چې ما سره الله حساب کتابو کې دا عمر یا بل څوک ور مخکې کاله د الله رسول په دې جګړه کې به جړه به یو لوی هیبت او یو چغې دي د محشر په میدان کې چې رب العالمین به دغه ځای نه آواز وکړي پرېږده ابوبکر پرېږده تا دنیا کې یو خبره کړې دروغجن کوم دی نه تا ویلو چې ابوبکر فی الجنه د متعلق د جنت اعلان تا کړی دی لہذا دی جنت ته ځي بیسا به دی جنت ته ځي او یا زره کسان به بیسا به بی کتابه جنت ته الله ولیږي زمونږ د امت او یا زره بل حدیث کې دقه سره راځي او دی او یو زرو کې به هر یو کس سره او یا زره ملګري وي نه پس په باقي حساب کتاب شروع شي. دقه ته د خیرت ورځ وایي، دې ته د قیامت ورځ وایي، دې ته د حشر میدان وایي. څه وړې خبرې خو نه دي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه څومره لوی شخصیت دی، د حضور پاک صحابي او د حدیث لوی استاد چې مړ کېده جړلی جاړي. ملګري دې ولې جاړي؟ ستا خو د خپل پروردګار سره یاره دا ماشومان ای وړو چپ شئ که زه درپسې خپله درخېږم. تاسو دو څوک نشته چې دا ماشومان چپ کړي؟ نه مه راولئ بیا جومات ته چې چغې وایي. نه واړه دا ماشومان راولي نو په دواره ناست دي زموږ خبرې کوي. گپ شپ لگئی. نہ ابو هریره ته څوک وایي چې ولې جاړې؟ ستا خو لږ ساعت پس د رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبوب سره ملاقات کیږي او ورته څه وایي؟ او ورته وایي چې سفر ډیر زیات اوږد دی او سامان کم دی. سړی چې دوبۍ ته ځي دی تمه چې یو کال پس به راځم، 2 کاله پس به راځم. سعودي ته ځي نو دی تمه چې یو 3 کاله پس به راځم. امریکې ته ځي نو دی تمه چې 15 کاله پس 10 کاله پس به راځم، را خو به شم. لیکن د مرګ په لار کې څوک یو ځل ورغی د ده راتلل بیا شته؟ 10 کاله 20 کاله 1000 کاله 1000 کاله ختمېدل نشته. سامان ډیر کم دی، سفر ډیر زیات اوږد دی. د آخرت سفر، د دنیا سفر مختصر، د آخرت سفر اوږد. زمارونو د آخرت فکر پکار دی مونږ له، او د آخرت ورځ ایمان پکار دی. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. چې څوک د الله د ملاقات د آخرت د ورځې سوچ کوي، تمنا کوي، هغې له دې ځان تیار کړي. فلیعمل عملا صالحا، نیک عمل دې وکړي. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، او د نیک عمل به صرف الله له کوي، الله سره به په عبادت کې هیڅوک شریک نه ګڼي. یو حقیقي شرک دی او یو خفي شرک دی، ریا ورته وایي. نه به ریاکاري کوي، دا راکوټه شرک چې ورته وایي. انما اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر. حضور پاک وی په خپل امت د رکوټه شرک ته یریږي. قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول الله؟ رکوټه شرک څه شی دی؟ الرياء والسمعه. د خودنه او د شهرت لپاره کار، د خودنه او شهرت لپاره به کار نه کوه. سرورو مې دا ټکي وي د مانن مړی خرابه ده.